السلام علیکم. په نن سبا دور کې چې چا سره موبایل انټرنیټ او لږ دماغ دی نو هغه ته پیسې ګټل اسم نه دي، ځکه چې په ډیجیټل مارکیټینګ کې داسې اپډیټس را روان دي چې تا ته بغیر د سکل نه، بغیر د انویسټمنټ نه، بغیر د یو مهارت نه، تعلیم نه تا ته د آنلاین روپو ګټلو موقع درکوي. نو نن به زه تاسو ته یو داسې طریقه ښیم چې په کوم کې به تاسو د فردي پروډکټس لینک به صرف پروموټ کوئ او په هغه لینک باندې چې څوک سودا کوي نو تاسو ته به 12% کمیشن میلاویږي. فار ایگزامپل یو شیز په 1000 روپۍ دی او تا د هغې لینک پروموټ کو په خپل فیسبوک یا یوټیوب باندې او په هغه باندې چا کلیک وکړو او د راز نه سودا وکړله نو تا ته به 120 روپۍ میلاویږي په 1000 کې 12% به تا ته میلاویږي. بیا رسي وروسته په حساب کوه دغه ریشو باندې چې 10,000 پورې 3,000 پورې د 100 پورې تا ته به 12% کمیشن میلاویږي. مکمل طریقه به درته ښیم. صرف بینک اکاونټ غواړي او هغه بینک اکاونټ به ورسره تاسو انټر کړئ او په کله چې څوک ستاسو په لینک باندې سودا وکړي تاسو ته پیسې میلاویږي. نو د ټول ناول به تاسو راشئ ګوګل ته او په ګوګل باندې به سرچ کوئ دراز افلیټ پروګرام. څنګه چې دا تاسو سرچ کوئ نو لاندې به داسې دا دغه سکرول کوئ او په دې ویب سایټ باندې به کلیک کوئ. څنګه چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو د ویب سایټ چې کوم افلیټ والا دی هغه به تاسو ته مخې ته راشي. دلته دا 3 سټیپ یې ورکړي چې ساین اپ فار افلیټ پروګرام او دویم سټیپ دا دی چې د راز نه به څوک سودا وکړي درېیم کې به تاسو ته ډایرکټ پیسې میلاو شي. نو د دې لپاره به تاسو په دې ساین اپ بټن باندې کلیک کوئ او دا یو پام دی دا به سبمیټ کوئ. څنګه چې کله تاسو دا پام سبمیټ کړئ نو په 2 ورځو کې یا په یو هفته کې به دننه دی واپس تاسو ته ایمیل وکړي او که ایمیل نه نو تاسو بار بار دا ویب سایټ چې کوئ دلته به تاسو ته د دراز ډیشبورډ به ته مخ ته راشي او د هغه پراډکټ لینک به کافي کوئ او بیا به هغه شیر کوئ. نو د دې لپاره به تاسو 2 ورځې یا یو هفته انتظار خامخا کوئ. د ټولو ناول به تاسو په دې بر دا کې د اولنۍ یو سلیکټ کړئ چې آی ایم ان انډیویجول، مطلب زما سره یو کمپني نشته زه بالکل ځان نه یم. دې نه پس به بیا تاسو خپل نیم به ورکئ. فار ایگزامپل زما نیم دی ماز UDDIN او په دې کوز دغه کې دا د دغه والا دپاره دی کمپنۍ والا دپاره دی بزنس رجسټریشن نمبر دا تاسو مه سبمیټ کوئ. د دې نه پس بیا پرې دریم دغه کې ایمیل ورکئ او د هغه نه لاندې به بیا نیشنل رجسټریشن نمبر کې به خپل NIC نمبر ورکئ. فار ایگزامپل زمونږ دا 211 04 دغسې څه شی به تاسو مطلب کم 14 انچي کوډ چې هغه به پوره ورکئ. بیا به د هغه نه پس راشئ کنټري ته نو په دې کې به تاسو پاکستان سلیکټ کړئ. او د هغې نه پس پروینس کې KFK سلیکټ کړئ چې تاسو د کومې ضلعې نه یې نو صوبې نه یې نو هغه به سلیکټ کوئ. سټي کې فار ایگزامپل زه سلیکټ کوم باجوړ او پوسټل کوډ زمونږ دی 18650 او که نه نو تاسو به ګوګل ته لاړ شئ او په ګوګل کې به ولیکئ خپل ډسټرکټ نوم ولیکئ پوسټل کوډ ورسره ورکړئ تاسو ته به ډایرکټ خپل کوډ راشي. نو زمونږ دا دی 18650. فون نمبر کې به خپل موبایل نمبر ورکئ او د هغه نه پس به دلته تاسو داسې ولیکئ چې وی ټیل اس اباؤټ یور ټریفک. ته به خپل ټریفک څنګه راولې دی دراز ته په څه طریقه باندې ته به ته وایي چې آی ویل پروموټ my Daraz affiliate link through Facebook. نو دلته به بیا تاسو د خپل فیسبوک لینک به ورسره انټر کړئ. فیسبوک ته ولاړ شئ خپل پروفایل باندې به کلیک کړئ او پروفایل کافي لینک باندې به کلیک کړئ دلته بیا ورکړئ او بلکې به ورسره ولیکئ فار ایگزامپل واتساپ اینډ یوټیوب. د درې واړو لینک به ورسره دا کړئ د واتساپ په ځای به خپل نمبر پکې ورکړئ. بیا به د هغه نه پس منتھلی ټریفک سایز دی کې به تاسو لیس دین 5 دا به ورکړئ او په دې ټریفک ټایپ کې به انفلوئنسر کانټینټ کریټر به ورکړئ په دې اخره کې او ټیسټ لیکن انفارمیشن ټیکس آی ډي دا خو ضروري نه ده خو که ورکوئ نو NRN ورکئ. لیگل ټیسټ انفارمیشن په دې کې 0% 0 ورکئ بس او په دې اخره کې ټیسټ لیگل انفارمیشن ویټ اپلیکیبل دې کې نو ورکئ.
د دې نه پس بیا بینک انفارمیشن دی نو هغه بینک نمبر کوم چې دغه سره لینک کي د ستاسو د بینک اکاونټ سره هغه به ورته ورکوي زما دا 0320 دغه شو په بینک انفارمیشن بینیفیشري کنټري پاکستان او په اډرس کې به ورکړي فار ایگزامپل په دې کې به خپل اډرس ورکړي په دې لاندني کې به د بینک انفارمیشن ورکړي دې کې به خپل ورکړي فار ایگزامپل باجوړ ورکړي بس او په دې کې به بیا ورکړي چې باجوړ ایچ بی ایل بینک باجوړ خار دا به ورکړي بینک انفارمیشن بینک اکاؤنٹ نمبر نو دا هغه نمبر دی کوم چې مطلب 12 نه والا 14 هیڅو پورې کوم چې نارمل نمبر دی بینک اکاؤنٹ نمبر هغه به دې کې ورکړي هغه دلته نشم ورکولی سکرین ریکارډینګ کې بینک انفارمیشن آی بی این نمبر چې دی دا د کوم پی کې نه چې سټارټېږي آی بی ایم نمبر هر چا تر خپل بینک دغه نه یاد آی بی این نو هغه نمبر په دې کې ورکړي د بینک انفارمیشن برانچ کوډ کوم کوډ چې 4 انچي کوډ په پاسبوک باندې د خپل بینک اکاؤنٹ په دغه نو هغه په دغه ځای کې ورکړي کوم 4 انچي چې به دغه نه پس بینک انفارمیشن سویفټ کوډ دا د هر یو بینک بدلی فار ایگزامپل تاسو ته ایچ بی ایل دا دی ایچ ای بی بی پی کې کې ای دا د ایچ بی ایل د میزان دا به بدل دی میزان پی کې کې ای دی نو هغه بدلته ورکړي او د هغې نه پس په بینک انفارمیشن بینک کنټري کې بیا واپس بیا پاکستان ورکړي او دلته به په دې ټرم اینډ کنډیشن کې په یس باندې کلیک کړئ او دا فارم به د دې ځای نه سبمیټ کړئ څنګه چې کله د تاسو دا فارم سبمیټ کړئ نو د دې نه پس به دې تاسو ته ووایي چې 3 ورځې یا یو هفته کله کله 10 ورځې مالي یو 10 ورځې پس به دې ته واپس ایمیل وکړي چې ستا دغه چې کوم دی لینک ریډي شوی دی او ته اوس د دې نه پس لینک مخکې پروموټ کولی شي او پیسې ګټلی شي نو انشاءالله کله چې ما ته واپس د ایمیل وشي نو بله ویډیو به تاسو لره وړم په هغه کې به تاسو دا طریقه ښیم چې تاسو به لینک څنګه پروموټ کوئ